بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ خپل په کورونو کې جوړ او سلامت اوسئ او د خپلو کورنیو سره خپلې شپې او ورځې په ښه توګه ترسره کړئ. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د کور ښوونکي بیا هم زینب حمیدي د تاسو په چوپړ کې دلته حاضره ده او بیا هم د یو بل لوست سره تاسو ته د خپل درس ته یا نننۍ برنامې ته ښه راغلاست وایي. د تاسو د نننۍ لوست چې د څلورم ټولګی ریاضی مضمون پښتو ژبه کې دی او د دې درسونو څو برخونه چې تاسو په خپل تیر لوستونو کې ولوستل، د اټکل یا تخمین درس د تاسو تیر شوی درس و چې هغه مو په ډیره ښه توګه ولوستل، مفهوم مو ترې واخیسته، تمرینونه مو سره یو ځای کار کړل، په خپلو کتابچو کې مو ولیکل او خپلې کورنۍ دندې به مو هیله ده چې ترسره کړې وي. څنګه چې د مونږ په هره برنامه کې یا د مونږ په هر درسي برنامه کې چې زه یم یا هم د تاسو د ښوونځي ښوونکی دی، نو هغه به هم تاسو ته همدغه برنامه مخ ته وړي او د تاسو نه به همدغه سوالونه او کورنۍ دندې درکوي، کوم یو چې اوس همدا مهال زه درکوم. ګرانو زده کوونکو، تاسو د خپل کتابونه ریاضي مضمون څلورم ټولګی شپږم مخ واړوئ چې په شپږم مخ کې تاسو د تمرین سره مخ کیږئ چې دغه تمرین تاسو ته د تاسو د تیر شوي درس یادونه کوي یا هم تمرین کړي. دلته یې تاسو ته ویلي چې کورنۍ دنده. د کورنۍ دندې هدف دا دی چې شاګردان دې وروسته له دې چې په خپل درس باندې پوه شي او هیڅ هم کوم مشکل پکې ونه لري، بیا هم د اطمینان دپاره یا د تمرین دپاره تاسو کورنۍ دنده لرئ چې دغه کورنۍ دنده په کورونو کې ترسره کیږي. خو بیا هم راځئ چې مونږ یو ځای سره دلته کار کړو او د خپل د دغې سوالونو ځوابونو ته یو ځای سره ورسیږو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې د تاسو درس اټکل یا تخمین کول دي، نو انشاءالله چې تاسو بیا هم ځان سره د اټکل دپاره یا د هغې د مثالونو د کارولو دپاره ځان ته مواد حاضر کړي وي، تر څو تاسو ته ډیره اسانتیا وي د دغې درس په لوست کې یا هم په تمرین کې. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې اوس مونږ د خپل د درس د خدای په نامه پیل کړو او د دغه درس چې ما ویل شپږم مخ یې دی او کورنۍ دنده مو ده. څنګه چې ما سره دلته تاسو د کتاب صفحه موجوده ده، خو تاسو یې کولی شئ چې په خپل کتابونو کې دغه صفحه وګورئ او یو ځای ټول سره د خپل دغه کورنۍ دنده ترسره کړو او په مختلفو مثالونو وکولی شو چې بیا هم مونږ په دې کې تمرین ولرو. کورنۍ دنده یعنی د مونږ لومړی درس چې په دغه مفهوم یا د اټکل په مطابق دی، مونږ درې بخشه لرو. په دغه درې بخشونو کې تاسو کولی شئ چې هر بخش جدا جدا ځان سره وکاروئ او نتیجه یې ځان سره په کتابچو کې ولیکئ. لومړی برخه مونږ ته ویلي چې یو موټی غنم واخلئ او تخمین یې کړئ چې څو دانې دي او وروسته هغه حساب کړئ او وګورئ چې ستاسې په تخمین او په حقیقي شمیر کې څومره توپیر وجود لري. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږ وویل د خپل دغه تخمین د مثال د کارولو دپاره مونږ یې ډیر زیات مثالونه کار کړل او بیا هم مونږ څه کړل، هغه مثالونه مو نتیجې مو د ځان سره حفظ کړې او په خپلو کتابچو کې مې نوټ کړل. اوس هم مونږ ته ویلي دي چې مونږ د اټکل کولو دپاره باید لومړی د خپل مواد په لاس کې واخلو، بیا یې تخمین کړو د هغې عدد، وروسته د تخمین کولو یې مونږ وشمیرو، خپل حقیقي عددو ته ورسیږو او چې کله مو حقیقي عدد لاسته راوړل او بیا یې هم د ځان سره دا وپوهیږو چې د مونږ اټکل شوي عدد د حقیقي اعدادو نه څومره توپیر لري. نو دلته یې تاسو ته ویلي چې غنم، ما بیا هم په څو درسونو کې یادونه وکړه چې مواد یې تاسو هر هغه شی چې د تاسو په چاپیریال کې، کورنۍ کې یا شاوخوا کې چې د شمیرلو قابلیت ولري، تاسو یې کارولی شئ. یعنی دا مهمه نه دی چې حتما باید تاسو سره غنم وي. تاسو کولی شئ په خپلو پنسلونو کې وکړئ، په خپلو کتابچو باندې، په غړو باندې د خپل د کورنیو غنم، نخود، مرۍ، ګلان، ونې، یعنی ډیر شیان دي چې تاسو کولی شئ د خپل تمرین یا هم موخه د اټکل درس لاسته راوړئ.
دلته یې غنم ویلي دي خو وګورئ ګرانو زده کوونکو ما سره دلته غنم نشته نو د تاسو په خوښې باندې زه باید د خپل د دغې سوال د حل دپاره کوم مواد وکاروم حتما تاسو به ویلي وي چې راځئ د نخودو سره مو کار نه دی کړی نو راځئ چې نخود امتحان کړو چې نخود په څه رقم تخمین کړو بیا هم ما سره په موټي کې یو مقدار نخود دي ګرانو زده کوونکو تاسو نه یو پوښتنه لرم آیا مخکې د دې نه چې ما دغه نخود په خپلې موټي کې واخیستل ما دا وشمېرل بالکل ومې نه شمېرل ولې ځکه چې ما غوښتل دغه اعداد یا شمېر د نخودو چې زه په موټي کې لرم د دغې اعداد زه لومړی تخمین کړم او بیا یې وشمېرم زه وایم چې دغه نخود چې ما په موټي کې دي آیا زه ویلی شم چې دا به 1000 دانې وي نه بالکل غلط ځکه زه که چاته وایم چې د ما په موټي کې 1000 دانې نخود دي هغه به ما پورې وخاندي ولې ځکه چې هغه وایي 1000 دانې نخود خو د تا په لاس کې ځایږي نه نو موږ باید د خپل تخمین تل د خپل د درلودلي مقدار سره لږ څه مشابه وي یعنې دقیقا نه خو کم یا زیات وي یعنې توپیر یې ترمنځ ډېر نه وي موږ یې ویلی شو چې دغه اټکل یا یو مقدار نخود چې ما په خپلو ګوتو کې واخیستل دا به څه وي څو دانې به وي ممکن 10 دانې وي څو دانې ممکن 10 دانې وي راځئ ګرانو زده کوونکو زه د خپل د اټکل شمېر دلته د ځانه سره نوټ کړم تر څو چې بیا ونه وایم چې نه ما خو دومره ویلي دي یعنې دغه د اټکل شمېر د اټکل شمېر تعداد ما د ځانه سره 10 ټاکلي حقیقي اعداد د حقیقي اعدادو شمېر دا به اوس موږ لاسته راوړو زه خپل دلته کوم نخود چې په لاس کې لرم دا شمېرو راځه چې یو ځای وشمېرو او زه اطمینان لرم کله چې زه شمېر کوم نو تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو یې ما سره هم لولئ او په جیګ اواز باندې ما سره شمېرئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شپږویشت ویشت اتهشت نهشت دېرش یودېرش دوهدېرش درېدېرش څلوردېرش پنځهدېرش او شپږدېرش ګرانو زده کوونکو د مونږ اټکل شوی اعداد و دېرش د مونږ د حقیقي اعدادو شمېر څو شپږدېرش زه به د خپل عدد دلته ولیکم ښه اوس څوک یې ماته ویلی شي چې د ما د اټکل شوی شمېر او حقیقي اعداد دقیق دي او که نه یعنې یو د بل سره سمون لري او که نه بلکل ګرانو زده کوونکو بلکل سمه مو وویل نه لري ولې اټکل شوی شمېر د مونږ دېرش دی حقیقي اعدادو شمېر شپږدېرش دی نو مونږه څو عدده ډېر د خپل اټکل شوي شمېر نه په خپل لاس کې درلودل شپږ عدده ولې که چېرته مونږه د دغه شپږدېرشو نه دېرش تفریق کو نو مونږ ته څو پاتې کېږي یعنې شپږ نو مونږه شپږ شمېره د خپل اټکل شوي شمېر نه ډېر ویلي دي نو مونږ وایو چې دغه اټکل یا حقیقي اعدادو ته نږدېوالی نه لري ممکن چې مونږ ووایو مشابه دي لیکن ډېر یا دقیقه مشابهت نه لري هیله ده چې تاسو به همچنان همدغسې په هر هغه موادو چې اوس مهال د ځانه سره لرئ د اټکل دغه مثال به مو ځان سره کار کړي وي او نتیجه به مو په خپلو کتابچو کې لیکلي وي ګرانو زده کوونکو دویم مثال دی د اورلګید یوه قطۍ راواخلئ او تخمین یې کړئ چې په منځ کې څومره اورلګید لرګي موجود دي وروسته د قطۍ په دننه کې د اورلګید لرګی حساب کړئ او وګورئ چې څو دانې دي
بیا نتیجه واخلئ چې ستاسې په تخمین او د لرګیو د حقیقي شمیر په منځ کې څومره توپیر وجود لري. بیا یې هم سره تکراروم، موږ ته یې ویلي دي چې تاسو به د یو اورلګیت قطۍ رااخلئ، د هغې ترمنځ چې کوم د اورلګیت لرګي موجود دي هغه به تاسو تخمینوئ. بعد د تخمین نه به دغه د قطي ټول داخل لرګي حسابوئ او حقیقي شمیر به یې لاسته راوړئ او بیا یې هم په خپلو کتابچو کې نتیجه لیکئ چې د تاسو اټکل شوی نمبر د حقیقي اعدادو نه څومره توپیر لري. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ چې د ما سره دلته اورلګیت قطۍ نشته دی، خو زه دا کولی شم چې عیناً همدغه مثال د خپل د رنګو د پنسلونو په قطي کې څه وکړم وازمایم. یعنې ما سره یو قطۍ د څه شي دی؟ د پنسلي رنګو دی دلته، خو زه نه پوهېږم چې ممکن د دې په منځ کې به آیا زه د قطي تر شا لیدلی سم چې په دې کې څومره دي؟ نه نشم لیدلی، بالکل. نو زه اوس وایم چې راځئ دغه زه تخمین کړم. زه وایم چې شاید د ما د رنګو په قطي کې څومره رنګي وي؟ 10 رنګې دي. د ما د دغه رنګو په قطي کې څو رنګې دي؟ 10 رنګې دي. راځئ چې اوس یې وشمېرو سره. د تاسو تر مخې د خپلې رنګې وازوم قطي او د داخل اعداد یې شمېرم. زده کوونکو، لومړی یې زه دلته اټکل شوی نمبر لیکم. د مونږه اټکل شوي نمبر د رنګو د اټکل شمیر. د اټکل شمیر څو دانې و؟ 10 دانې. حقیقي اعداد څومره دي؟ هغه به اوس مونږه لاسته راوړو. مونږه وایو چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ګرانو زده کوونکو، موږ د خپل د قطي د منځ رنګې تخمین کړل. ما ویل چې د ما د رنګو په قطي کې به څو دانې رنګې وي؟ 10 دانې رنګې وي. ما دغه د قطي رنګې ټول وشمېرل او په پای کې مې دغه حقیقي اعداد څو دانې راسته راوړل؟ 11 دانې. نو موږ یې اوس ویلی شو چې د موږ د اټکل شمیر د رنګو او حقیقي اعداد د رنګو بالکل دقیقه مشابه اټکل دی. ولې؟ فقط یو نمبر یا یو عدد موږ د خپل اټکل نه مخکې یاستو. یعنې په دې کې موږ ویلی شو چې موږ ډېر ښه اټکل کړی دی دلته. ولې؟ اټکل شمیر حقیقي اعداد سره ډېر زیات اختلاف نه لري، یعنې 2 نږدې اعداد دي. نو موږ وایو چې ښه اټکل مو کړی دی. نو په همدې مثال باندې به تاسو بیا هم که چېرته د اورلګیت قطۍ د ځانه سره لرئ یا هم د رنګو قطۍ لرئ یا هم بیا یې کولی شئ چې په لوبیا، مریو، په دانو باندې یا په هر هغه موادو چې د قابلیت شمیر لري تاسو به دغه مثال د ځانه سره کار کړی وي او نتیجه به مو په خپلو کتابچو کې لیکلي وي. ګرانو زده کوونکو، غواړم چې دا یادونه وکړم کوم مثال چې دلته زه کاروم، کوم مثال چې تاسو کاروئ، ممکن چې دقیق اعداد لاسته رانه وړو. ولې؟ ځکه چې زه کله یو موټی نخود اخلم نو د ما په موټي کې شاید 20 نخود راشي، خو که چېرته د تاسو لاسونو کې یو موټی نخود واخلئ شاید د تاسو په لاسو کې 15 دانې وي. نو ځکه که چېرته اعداد فرق کوي هیڅ مشکل نشته. تاسو یې کولی شئ چې د خپل په حساب باندې یا د خپل په درلودلي موادونو باندې خپل مثالونه مخته یوسئ او دلته یې زه تاسو ته فقط او فقط تاسو ته طریقه ښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل اټکل وکړو یا هم خپل اعداد چې د موږ په شاوخوا کې دي د هغې شمیر تخمین کړو. نو هیله تاسو بیا هم یو اورلګیت قطۍ اخیستی وي، هغه به مو د هغې لرګي به مو تخمین کړي وي، بیا به مو اعداد شمیرلی وي او د اټکل اعدادو یا شمیر تر حقیقي اعدادو شمیر پورې به مو توپیر معلوم کړی وي او نتیجه به مو په خپلو کتابچو کې په منظمه توګه پنسلونو سره لیکلي وي. د مونږه آخرنی مثال په دغې کورنۍ دنده کې څه شي ده؟
مونږ ته یې ویلي د لا زیات مهارت د پیدا کولو لپاره هر ګروپ څومره شیان چې هره ورځ ګوري او هغه شیان چې د اندازې او شمیرلو وړ دی لومړی د تخمین وروسته له هغې د اندازه او حساب کړي او ودې وګوري او ودې ګوري چې تر کومې اندازې پورې د هغو تخمین صحیح دی. یعنې دا مونږ ته یې نه دي ویلي چې تاسو یې په یو مشخص تعداد باندې یا په یو مشخص ارقامو باندې دا کار کړئ. یعنې اوس یې کولی شئ چې په خپلو چاپیریالو کې د خپلو همزولو سره څومره اعداد چې تاسو لرئ هغه ټول کولی شئ چې لومړی تخمین کړئ د خپلو ملګرو سره همزولو سره او د هغې نتیجه لاسته راوړئ. یعنې دا پر دې مفهوم دی چې تاسو اوس کولی شئ چې تخمین په ډېره ښه توګه باندې په مفهوم یې پوه شوئ، په دقیق تخمین باندې، په هغه تخمین چې دقیق نه دی او د توپیر ترمنځ مسلو باندې هم ځان ښه پوه کړي وي. ګرانو زده کوونکو، دا وه د مونږ د نن ورځې کاري مخه چې مونږ دغه تمرین یا کورنۍ دنده هم چې د اټکل یا د تخمین د لوست برخه وه کار کړل. هیله ده چې تاسو لا هم د زیات مثالونو دپاره او د ښه تمرین دپاره یې هره ورځ د خپلو ملګرو او چاپیریالو سره کار کړئ او هغوی ته هم د خپل لوست ور زده کړئ چې تاسو په ننني لوست کې څه زده کړل او څه مو ترې واخیستل. نو بعد له دې نه د مونږ تر بل درس پورې مو په پاک خدای باندې سپارمه. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ، په ځان به مو پام کوئ، خپل درسونه تکرار او تمرین کړئ. خدای پامان.